أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة المائدة والنمید سورة العقود والنمید سورة المنقذة بچکون کی سورة عربت دی سورة مخ کی سرزاد ہے. مخ کی سورة کی رد و مظالم و جاہلیت فبارد کمزور خلق کی وسرت کئی پا مظالم و جاہلیت فبارد تحلیل و تحریم کی دویم مخ کی عام خطاب و لپارد انسانیت یا ایوہ الناس سرہ. تی صورت کی خطاب خاص ذکر کئی دے ایمان والا ہوتا پا یا ایوہ الذین آمنوا سرہ. دریم مخ کی صورت کی قبائی ہو دے یہود آورد و پشرک نسوارا و باندے. تی صورت کی بداوئی چھے اے خلقو دے یہود و نسوارا و سر دوستانے مکوئی دوستی سر منی سی. دعوہ و مقصد صورت ایجاب و وفاء العقود فرض دی پتاسو باندے چتاسو پا عقدون باندے وفا وکی. دی صورت کی چکم عقدون ذکر دی طول پا دی صورت کی اشپارس عقود راوڑی و مصدر کری پا یا ایوہ الذین آمنوا سرا چپا دے کی وہ اوامر دے و نحب کی منحیات دے و دری اخبارات دی. خلاصہ دا صورت دادا دی صورت کی دری سیدھی اول ایسے کی ذکر کئی عقود دا تحلیل و دا تحریم و آداب لپارد مومنانو. پیدل تا دو خبر دادی و زمانہ دا نزول دا صورت کم زمانہ و کم زمانہ کی دا صورت نازل شو او دویم خصوصیات دا دی صورت سے دی. خصوصیات پیدا دی چی دی صورت کی منسوخ آیتون نشتا دے او دا صورت نازل شوی پا زمانہ دا صلح دا حدیبیہ کی فتح مکی نمخ کی دا نازل شوی دے. مشرکان بطلل راتل پا زمانہ دا صلح کی خپل رسمون رواجون بے خودل دے خلقو تا ذکر اللہ پا دی صورت کی داغی پا تحلیل و تحریم بانی تفصیلی رد کئی. بے پار ایسے کی جدا جدا بابون دی پاول ایسے کی دو بابون دی. اول باب 14 نمبر آیت پورے دے. اول کی امر دے بے ایفاء العقود چھے خلقو پا دی لوزن باندی پوروالے ہو گئی. عورت دے پشرک فی التحلیل و تحریم باندی داغین رست بے عقد ثانی ذکر کئی دویم عقد باغی کے آداب دید شعائر اللہ بے تفصیل ذکر کئی دا محرمات و دا محللات و انزم آیت پورے. بے دریم عقد ذکر کئی چھے او 10 غسل تیمم ددی خیلم ساتی باطینی تو طہارت سر ظاہری طہارتم کوئی.
اغین رسل بے ترغیب ورکی فوفا بالعقود باندے چه پر اوزون باندے گورے پوراوالے وکی بے څلورم عقد ذکر کئی نهم نمبر آیت کی با بشارتی و لسم نمبر آیت کی با تخویفی بے تفریح ذکر کئی یہود و نصوارا و عقدون مات لو اللہ ذلیلم کلو پینزا عقدون ذکر کئی دا بنی اسرائیل و مشترک دا عقدون دا ایمات کلو نو پینزا عذابون پی اللہ راولے گل بے وی نصوارا و کم نقض عہد را گیا ویم لوزون مات کلو غٹ غٹ عذابون پی اللہ راولے گل سوار لسم نمبر آیت پور یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان والو اوفو بالعقود پروالے وکی پلوزنو اوفو بالعقود عقود نمراد لوزن دی اگر لوزن چی دی صورت کی بیانی کی مومنانو پدیبانی پروالے وکی عقد ولیکی کی تڑلو تا نو تاسم دا لوزن تڑری دی مانا لوزن پکلے چی منگ بدا کہ داو کئی گورا دین مخالفت مکوئی وحلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم دی جملی ربط دی اوفو بالعقود سرسدے بالعقود نمراد طول احکام دی طول لوزنا نو پروالے ہو کئی پلوزنو باندے احلت لکم منا منها احلت لکم بعضی دغی عقود و لوزننا تالوز دے احلت لکم سراول عقد ذکر گئی حلال کلیشوی استاسو دا پارا بہیمت الانعام منا تاروی بہیمت الانعام دیتا اضافت بیانی وی بوہم آسیس تولے کی گی چی جبی یو خبری نشی کولے او انعام کی مانا دا سریدون کو سارو دا اغد ساروی چی سریگی نو دا دوانو مصداق یو شو چاگی تا ساروی وینو اضافت بیانی شدا الا ما یتلا علیکم تا استثناء ذکر کئی او جواب دا سوال لے سوال پیدا شو دیجئے کہ وہی تاسو حلال دی بہیمت الانعام طول چار پایان نو اے حرام بپکی نہیں نو الا ما یتلا علیکم سر جواب ذکر کئی مگر آغا یتلا علیکم چی بیان بکڑے شی داغی حرمت پتاسو باندے یتلا منا بیانی کی پتاسو پدی صورت کی بیان بشی او کو تکی دی غیر محل سویدام بعضی وی دا مخ کے نحال دے یا صح دا دے چی دا زان مستقل جملہ دا او دا مستقل مسئلہ دا یو بل تحریم دے دا اغیت التحریم الہی وی دا غیر اللہ دا غیر اللہ دا تحریم پر مقابل کی تحریم الہی ذکر کئی تحریم الہی تا دے چی اللہ یو حلال شے پہ یو وقت کی یا پہ یو زمانہ کی حرام کرے یا تکوتا تحریم الہی وی غیر محل سوید مانا دادا کونو غیر محل سوید شیطاسو غیر حلال گنون کی تخکارا مانا خکار حلال مگرنی پا حالت دو احرام کی چکر تاسو احرام تڑلے نو پدا حالت کی اقدار تاسو خکار مکوی رسول دا مسئلہ راج غیر محل سوید مانا خکار حلال مگرنی وانتم حرم پدس حالت کی چیوی تاسو پا احرام کی حالت دے احرام کی وی حلال خکار حلال مگرنی ان اللہ یقینا اللہ چی دے یحکم ما یرید پیسل کئی داغی چی را دیو کی تو چی اللہ غڑوی را دیو کی داغی پیسل کئی تاسو تا یا ایوہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد دا دویم عقد ذکر کئی عقد ثانی پہ یا ایوہ الذین آمنوا سرا دی کی حکم دا غشیانو ذکر کئی چی حرم یا کعبی سر تعلق لری مکانی کا زمانی کا انسانی چکم شیان دا اللہ دنم سر متعلق شی داغی خیل بغور ساتھ
یا ایها الذین آمنوا اے دی ایمان والاو لا تحلوا شعائر الله بیزتی مکوئے د الله د شعائرو. شعائر الله معنا د هغه شیانو چې د الله نوم ته منسوب دا غو بیزتی ورمکوئ. شعائر الله شاعر جمع د شاعری دا خاص نخی تویلے کی گی شاعرہ دا ار دین والا خپل شاعرہ معلومت دا اندوانو دا دین نخ آغت در امثال دے دا سکانو دا دین نخ آغت سڑائی دا اختان پریخی او دا وجود نا اختان ناخلی دا انگریزانو دا دین نخ دا سلیبا دا مسلمانانو دا دین نخ دا جماعتون دی کعبہ دا قرآن هدیه دا خلائد دی. دلتا اغا شعائر اللہ ذکر کئی چی دا اللہ دا دین خاص نخی دا اللہ دین پا دغی بانے پیجاندل کی گی دا اللہ دا دین نخی. اے دا ایمان والا و بیزتی مکوئے شعائر اللہ اے دا اللہ دا شعائرو دا اللہ دا شعائرو دا اللہ دا دین دا نخو بیزتی مکوئے کم شئینے چی دا اللہ دین تا منصوب. وللشهر الحرام دا عطب دے پلا تحلو باندے وللشهر الحرام مانا بیزتی مکوئے دا میشتو دا عزت دا عزت چکم میشی دا غی بیزتی گورا مکوئے. وللہدیو بیزتی مکوئے دا قربانی بیت اللہ تورل کیگی وللخلائد او بیزتی مکوئے دا غامیلونو چی تارو تا چولے شوی. قلائد مانا کلچ با حرم تا چات ساروی بوتو ناغی غاڑی تا بے امیل واشو چی دا گورا تابع نخوا چی دا گورا بیت اللہ توڑل کیگی التزبح کیگی خلقو بداغی عزت کو بیزتی بے اولا نکوالا. ولا آمین البیت الحرام او بیزتی بنکوی دا قسکون کو دا بیت الحرام انا چاچ دا بیت اللہ قسک لی ارادے کلی داغی بیزتی بگورا نکویا. تاسد پارا حرم تزی یبتغون فضلا من ربهم لٹئی پسد طرفا درب دوینا ورضوانا اور رضامن تید اللہ لٹئیم التجزی داللہ درزاد پارزی التد اللہ فضل لٹئی دی بیزتی بگورا نکوئی. وَإِذَا حَلَلْتُمْ کلچی تاسو حلال شولی منا دا احرام نووت علی فاسفادو پس بیخکار کویام. کلچی حاجی صاحب دا احرام نا حلال شینو که بیخکار کئی بیولا جائز دا و پا حالت دا احرام کی اخکار من دے. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان صدوكم عن المسجد الحرام. تازه کا ذکر کئی صحابہ کرام چکل دا مشرکانو سر صلح وکړه په صلح حدیبیہ کی نو په صلح حدیبیہ کی مشرکانو صحابہ دا مسجد حرام نه بند کړیو د کعبه نام چې عمره لبن راځي. نو کله چې فتح د مکی وشوله نو بعض مسلمانانو اسلام راوړل نو است الله وی ګور تاسو دغه په مقابل کې د تیز نه کی چې تاسو هغه باندې سهته وکړم بس ایمان راوړل دي. ولا يجرمنكم او تیز دنی کی تاسو لرا شنآن قوم بغض د قوم ان صدوکم منال ان صدوکم چې تاسو کا چې تاسو بند کړی وي عن المسجد الحرامي د مسجد حرام نام ابل کار تاسو من کړی وي د سنه چې وس هغه کار د لراشي غصه د لراشي ان تعتدوا منا چې تاسو زیته او کید حد نه تجاوز او کید او خلاف کې بلکې زیته به مکوي ما به کوي. وتعاونوا على البر والتقوى تاسو مدد کوي د بل سره پنه کوي کولو کې او په تقوا کې زګاغو ایمان راوړې د تو تم وایو. ولا تعاونوا مدد مکوئے دیو بل سرا علی الاثم پا گناہ والعدوان او پا سلم باندے پا اثم او پا عدوان باندے یو بل سرا کومکون مکوئے. واتقوا اللہ ویرے گئی داللہ نام ما پی گئی ان اللہ شدید العقاب اقرن اللہ سخت سزا ورکون کے دیم. بس اللہ سزا ورکی سخت سزا سو کی مخالفت کی. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ به. دی آیت کی تفسیر المحرمات ذکر کئی
هغه شیان چې حرام دي دا غي تفصیل ذکر کوي د آیت کې. رب د آیت مخکې سره دا ده مخکې تحریمات الهی ذکر شو، هغه تحریمات چې د الله د نوم سره تعلق ساتي چې دا غي عزت وکوي. اوس دا غي بالمقابل ذکر کوي د حرام او شیانو احترام بګور نه کوي بلکې دا غي نه بګور ځان ساتي. د آیت کې تقریبا 12 محرمات ذکر کوي. حرمت علیکم آیات متعلق ده الا ما یتلا علیکم مخکی چی ویلې مگر ندی حرام پتا سو باندې حلال ندی پتا سو باندې چې بیان بکړي شي پتا سو باندې داغي حرمت نه حرمت معنا داغي بیان وسدا ده چې پتا سو باندې حرام دي. حرمت علیکم منا حرام کړی شوی د پتا سو باندې المیتۃ مردارام خوراک د مردار پتا سو حرام ده. والدم وغوینا ولحم الخنزیر وغوغ د خنزیر دا پتا سو حرام دي دا بنه خوري. وما اوهل واغ چ आवाज کړی شي لغیر الله لپاره د نزدېکت د غیر الله به پر سلام غیر الله په دربار کې نظر شي دا بنه خوري. رسې تفصیل لازم. والمنخنقه واغ قاروي بنه خوري چې مړی خپکړی شي یا والموقوذه ټکولې شي یا پکټ باندې والمتردیه واغ چر اور کړي هغه هم نخریام چې مردار شي. والنطيحه واغ چې په اخر باندې بل سروي ویا. وما اكل السبع هغه چې خوري درندگان دلته وی. والمنخنقه منخنقه سروي حرام ده دا تخصیص بعد التعمیم ده. تخصیص ذکر کوي چې د مشرکانو د مکی با دغه شیان خوړل. منخنقه هغه ساروی ته وایي چې مړی خپکړی شوی لکه د چین والا داسې کوي چې کله چرګ حلالوي نو هغه نه حلالوي بلکې مړی وله ونیسي په مړی وله زور وکړي چې کله حساب بند شي استساتي وځي بیا یې وخوري. الله د دې نه منع کړې ده چې ګوره دا به تاسې نه خورئ مړی خپکړی شوی مردارام. والموقوذه منا ټکولی شوی حیوان. صحیح حدیث ابراغلی دی د غشې په پلن طرف چې ښکارو لګیږي هغه ته موقوذه وایي هغه به نه خورئ معنا چې د بوج د وجې نه مړ شي. خطیب شربینیم لیکلی دی کوم حیوان چې په ثقل او په درنوالي باندې مړ شي معنا داسې یو څیز پرې راپرېوځي چې د هغې نه ونوځي او درنوالي د وجې نه مړ شي یا تی په داسې یو درون شي باندې ولي چې د درنوالي د وجې نه مړ شي او تېروالی ورسره نه نو کاغه مړ شي هغې ته ویلی کېږي موقوذه. موقوذه معنا ټکولی شوی. والمتردیه معنا هغه چې راورغړي د غره د سر نه راورغښته حلال نه شو اینه تې لا نړه بس دا دی مردار. والنطیحه هغه چې بل حیوان په ښکر باندې وایي څاروی ووایه ایسته مردار شي دا مردار دی دا به نه خوري. وما اکل السبع هغه چې وخوري درندګان بس په غره کې لیوه دی وغیره او هغې وخوړو او مړ شه مردار شه بس دا به بیا نه خورئ. الا ما ذکیتم مگر هغه چې تاسو یې ذبحه کړی. یو حیوان دی مړی خپکړی شوی ده پړي کې نښتی دی د غرنګې ټکولی شوی دی یا رغښتلی دی یا تر بل والی دی په ښکر باندې یا درندګانو مات کړی دی او صاف پکې ده او ته ور ورسېدلې چوړکۍ یې در راواغېستله ولال دی که او اینه تی وتله او دا لاس او دا خپه یا لکۍ وخوځوله بس ته پوه شې چې صاف پکې ده او تا ذبحه کړه. که چېرې د تا حلاله کړله وتي زینت یې لا نه ده او دا خپه و لکۍ ونه خوځوله بس بیا دا مردار دی دا به نه خورئ. وما ذبح علی النصب هغه چې ذبحه کړی شي په درګاهونو کې دا د حرمت د لاندې دی معنا حرام دی هغه چې ذبحه کړی شي په درګاهونو کې. علی النصب ابن کثیر ذکر کوي وایي 360 ګټې وې د کعبې نه چاپېره. جاهلیت کې به مشرکانو د هغې په خوا کې ذبحې کولې او د هغې خواله به یې څاروي راوستل او د هغې په خوا کې به یې حلالول د تبرک او د برکت دپاره. نو کوم چې په دغه درګاهونو کې حلال شي الله وایي دا حرام دی دا به نه خورئ. وان تستقسموا بالازلام او حرام دی هغه چې تاسو تقسیم وکئ. تستقسموا معنا قسمت معلوم کئ
او قسمت معلومول بالازلام په غشو باندې دام حرام دي. تستقسموا بالازلام ابن جریر وی دا غشیو دری غشیو یا وغشیو تو حبول بود پخوا کې وپراتو چا چې بخپل قسمت معلومو یا یو کار به کو د سبي سفر ته زما یا پلانې کار کوما نظم دین کې دا چې ته یو کار کې نو تب استخاره وکي اول چې الله استخاره کوم طلب د خیر به وکي د الله نه چې خیر به پکې یا الله زله کې را توا چوا خیر به پکې نه نو الله ماته واړه طيبه د حبل من جوران ولورلا اغه ته به ویل چې زده سپال معلومه ما اغه به ورته ویل چې اول بسل درهم راکې و به خراکې شکرانه نو به د غشو تلاس ک په یو غشي به لیکلی او چې افعل په بل غشي به لیکلی ولا تفعل وکا یا مکوا او په بل به لیکلی او چې بل بشاړو شری بکل پال معلومه او چې کله بدا غشي راوخته چې باغ به لیکلی افعل به کار کې می خیر دې کومه چې کله به لیکلی ولا تفعل دی به ویل چې کار کې می خیر نشته دې نه کومه چې کله به پیچ شم نو لیکلی د وسمنګ اختیار دې کوسی او کو کوي نه کو دا بيديني د ځان نه جوړه کړي وا الله وای دا حرام دي قسمت معلومه ول په غشو باندې ذالکم معنا دام قبل چې تیر شو دامه کې چې تیر شو فسق معنا تحلیله فسق دل دې حلال ګڼل د بيديني دا فسق دې بيديني د ځان ته ساتي اليوم يئس الذين ننرزا كما ورز معنا چې محرمات په تفصیل سره راغلل یئس الذین ناامید شوا کسان کفروا چې کفر کړل من دینکم منا من ابطال دینکم د باطل اول استاسو د دین نام نن الله مشرکان ناامید شو چې په دې دین کې د محرمات رال واضح بیان راغین نن کافران استاسو د دین ناامید شو چې استاسو دین به ختم کی او استاسو دین به باطل ثابت فلا تخشوهم بس مېری گئی د دوی نا وخښونه ویلې زمانہ اليوم اكملت لكم دينكم نن روز ما پورا ک تاسو ته دین تاسو اتممت علیکم نعمتي او پورا مې ک پتا سو باندې نعمت زما ورغیت لكم الاسلام دینا منا راضی شو ام تاسو د پاره په اسلام باندې دینن معنا د دین په حیثیت دین اسلام مې الله و تاسو د پاره غوړه کړل دا آیت نازل شوه په حجۃ الوداع کې په یوم العرفه باندې نبی صلی الله علیه وسلم عرفات کیو او دا توکړه د دې آیات دا نازل شولا د چون کې ترغیب الآیات خو توقیفی دی ترتیب الآیات توقیفی دی د آیاتونو ترتیب دا هو توقیفی دی شرع پورې نو حکم وشو چې دا آیت پلانیزي کې ولي کینو دي کې ولي کله شو مناسبت هم د دې توکړه شته د مخ کې سره دا اليوم اكملت لكم دينكم مناسبت مخ کی سره داده مخ کی ویل اليوم يئس الذين لم كافرون نو امید شو تاسو د دین نام ولې زکه دینم پورا شو کنه دین کامل شو دوی وس مقابله نشي کوله نبی صلی الله علیه وسلم د دې آیت د نزول نرستا یو اته ورځې ژوند دیو دا غي نرسته به نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو دی آیت کی ادری بشارات دی زیری دی یو دا دی اللہ و ماستاسو دین کامل کا دین میں دل پورا کر دویم دا دین میں لپورا کر یو نعمت دا دے یو بشارت نعمت میں پورا کر دی امام مالک نقل لی و من ابتدع فی الاسلام بدعا یراها حسنا فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ وی اسلام دا پورا دیو چاچ پہ اسلام کی بدعات وکو بدعات رائش کو نوے کار وکو دیتے نیکی ویلی دا دی سڑی دا گمان دے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اسلام سر خیانت کلے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مسئلہ نوے ویلے و بس زب کی تمر دیندار مچما دا مسئلہ وستاسو تا وکلہ سوک چی بدعات کہی دے دا گمان دے نعوذ باللہ امام مالک کوئی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کلے دے مولا علی قاری شرح فقہ اکبر کی لکلی دی دی آیت مبارکی کہ دی آیت نمانگ معلوم شوا کہ لا نحتاج فی تکمیلہ الى امر خارج عن الكتاب والسنہ وہ آیت ندا معلوم شوا منگتا کہ منگ دین پر تکمیل کی گورا بل امر خارج تا محتاج نیو
چې د دین یو بل کار بهري او موږ هغه د دین ترادن کو موږ یو شرطي ته موږ اوس محتاج یو نه دین پوره دی دین کې احتیاج چې دن دی پاتې ورضیت لكم الاسلام کې دا بل بشارت ده دا بل زیره ده منا دین کامل استاسو د پاره دین مل پورا کو دین مل غره کله ده ورضیت لكم الاسلام منا دین چې مغه غره کله استاسو د پاره اسلام ده فمن اضطر منا څوک چې ناچار شو په مخمصه په حالت د سخت لوګه کې غیر متجانب چې نه ورکه دي کېدون کې لیت من ګناه تام څوک د سوګه شو چې را نور چاره نشته حالت د لوګي په دبانې دومره ډیر شو چې را اوس مرګ نږدې د ملکیږي په دغه ټیم کې د مردارو نه خوراک وږي نو دا رسخت د زمون په دین کې فإن الله فسخن الله چې دی غفور رحیم بخنه کوونکی دی او رحم کوونکی دی يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين هر کله چې تحریم بیان شمخ کې چې دا شیان په تاسو باندې حرام دي سوال پیدا شو چې دا محرمات ذکر شو حرام شي نه ذکر شو سوال دا دی چې حلال بچي صحابو دې باره کې تپوس کړو چې حلال څه دي يسألونك تپوس کې استانه نبی دا صحابه ماذا أحل لهم چې حلال کړی شوی دي دوی لپاره محرمات بیان شو حلال څه دي قل تورتوی پیغمبر أحل لكم الطيبات حلال کړی شوی تاسو لپاره پاکم طیبات څه ته معنا چې طبيعت یې خګړنی او د قران او د حدیث نه داغي په حرمت باندې څه دلیل نه دي توي طیبات علماء اصل په مطعومات او په خوراک کې حل دي ځکه دلته تفصیل نه ذکر کلام بس هغه شی حلال دی چې داغي حرمت په شرع کې نه هغه حلال دی به سائل ته پوښتون کې اصل کې عدی بن حاتم رضی الله عنه هغه یو خاص ته پوښ کړو د خکار او د سوید مبارکي چې یا رسول الله ز خپل علاقه کې خکار کوما بغش باندې خکار کوما د غرنګي پسپی باندې خکار کوما سپه ولې غم خکار پسې چې ګورم بل سپه وسره ملګری شوی یا په څه وکم وما علمتم منا حلال دي تاسو د فار اخکار د هغه چې تاسو ول تعلیم ورکړي یا من الجوارح اخکار کوون کو تیزونو نام وما علمتم دا عتب دې په طیبات من الجوارح منا چې زخمی کول کوي من اخکاری زناوری مراد د دین سپه سپه اخکار شي کولای د غرنګ باز دې شاهین دې پړنګ دې دا جارح هم دی او تعلیم هم قبلی مکلبین منا چلی ګون کی وای تاسو هغه لرخکار پسې تعلمونهن او تعلیم ورکلې دوی ته مما علمکم الله دا غنا چې الله تاسو تعلیم درکلې ده مما علمکم الله تعلیم ول شرط غره قران او حدیث کی شروط دي چې کله تر ذخکاری زناور خکار بس لګي سپه لګي باز لګي شاهین پړنګ وغیرہ دا خکار بس لګي د قران او د حدیث شروط با داغي لحاظ بساتی یو شرط ده چې مالک بیلېږي خپل بنسي دویم چې کله لګي بسم الله په ویدي کې ذکر کیږي دریم چې کله تخکاری زناور ولېږي د خکار نه باغت څه نه خوري اسنه چاري د خوراک کلی بے جایز نه ده خاص غاخ په کې خخي او خوراکي تنه کله به هغه جایز ده کمل امین به شي خورل ته فکلوا پس خورئ مما دا سنا امسکنا علیکم چې بندي ساتلی علیکم من استاسو د پارام نو معنا خورلې نه بندي ساتلی روغا خوراکي تنه کله داغي خوراک استاسو د پاره جایز ده واذکروا اسم الله یاد وینم دل علیه من په وخت لیدلو کې په دې باندې کله چې ښکاری زناور خوشي کې دلانم په یاد کا واتقوا الله ويرجوا الله نا ان الله سريع الحساب يقينا الله ډیر جل حساب والا ده اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم دې توسو اضافه په جواب کې
دی سوال کلیو نو وسول اضافه جواب ورکړي مخکې حلال مطلق ذکر شو وس هغه حلال ذکر کوي چې د کتابیانو سره تعلق سدي د اهل کتابو سره اليوم احل لكم نمرس حرام کړی شوی تاسو لپاره طیبات معنا پاک چیزونه پاک خوراکونه وطعام الذين وطعام دعا کسانو اوتل کتابا چې ورکړی شوی د کتابام طعام نه مراد مذبوحي دي مذبوحي دا کسانو چې ورکړی شوی د کتابام ابن کثیر وی اجماع د مسلمانانو دا چې د طعام نه مراد دلته ذبایح دي حلالي د يهود او نصاراو خو شرط دا دی چې په نوم د غیر الله به نه کړي ذبح به په نوم د الله باندې کړي زکات دلته مذبوحي مراد دي چې سوا د مذبوحي نه د کافر سړي طعام خوراک دا جایز دی د کډوړې شولا میوه وغیرہ فتح خیبر کې نبی صلی الله علیه وسلم د يهودو دعوت قبول کړو دا غخزي چې به ته زهره چلی و نو عام خوراک په طریقې اولا جایز دی لیکن مذبوحي د اهل کتابو هغه جایز دی په شرط چې الله په نوم باندې ذبح وکي اوتل کتاب نه مراد يهود او نصارا دي په دې کې دا شرط دی اوتل کتاب معنا د هغه کافر ذبیحي حلال دي چې هغه ته کتاب ورکړی شوی دی عالمان دي د کتاب د انجیل یا د تورات او دا شرط دی چې کوم کافر امینی لکه هندوان شو سکان شو مجوسین شو د دې ذبیحي به حرام دي ځکه هغه اوتل کتاب ولا نه دي کنه کتاب وته دی ورکړی شوی د اوتل کتاب والا په دین کې ذبح د غیر الله په نوم باندې حرام ده خطیب شربینی مدالک لیدي چې يهودي نصراني ذبح په نوم د غیر الله کوي نو هغه ذبح هم ګره حرام ده او په نوم د الله باندې يهودي نصراني ذبح وکړه به بالکل حلال ده وسو ګره اکثر يهودو نو سواراو کې هغه خلق را داخل شوی دي چې الله نه مني ملحدين دي تعقیب د اوتل کتاب کې نه دي داخلاو ځکه هغه د الله په نوم باندې ذبیحې نه کوي بس مسله دا شوله کم يهودي نصراني چې د الله په نوم باندې ذبح وکړه دا غي خوراک جایز دی حل لكم من حلال دي تاسو لپاره تعقیب مذبوحي ذبیحې تاسو لپاره حلال دي وطعامكم حل لهم واستاسو مذبوحي حلال دي د دوی لپاره حل لهم منا د يهود او نصارا او د پاره د مسلمانانو ذبح حلال چې کله د الله په نوم باندې وږي والمحصنات من النساء او هغه پاک دامن من المؤمنات د مؤمنانو نه من حلال دي تاسو د پاره پاک دامن د مؤمنانو نه مؤمنان زنانه الله وی حلال دي د مسلمانانو د پاره والمحصنات او حلال دي تاسو لپاره پاک دامن من الذين دعوا كسانا اوتل کتاب چې ورته شوی کتاب مخکې ګوره دا کېریو طعام کې حل لهم من د مسلمانانو طعام حلال دی د يهود او نصارا او د پردا قید ولي وي چې دا غي طعام زمونږ لپاره حلال شزمو په طریق اولاد غي لپاره حلال دی دي کې دې نقطې ته اشاره ده داروسته چې کوم حکم ذکر کوي معنا د يهود او نصارا او زنانا چې پاک دامن هغه مسلمان سره لپاره جایز دی چې دا مسلمانانو سره نکاح وکړي ولیکن دا بل طرف به ناروا ده چې یو مسلمان خزئی او هغه د يهودي او نصراني سره نکاح وکړي دا به ناروا ده طعام خو دوه طرفونو ته جایز دی لیکن نکاح د يهودي نصراني سره جایز ده په خلاف د مسلمان خزه د يهود او نصارا سره نکاح نشي کولای ابن عباس وی چې کله حربي کافرای عربه پدې کې نه د داخله ځکه د حربي کافر سره هر قسمه ولایت منا ده دوستانه منا ده نکاح سره نه د جایز ولیکن هغه کافر چې هغه د مسلمانانو سره په جنگ کې نه اخته نو دا هغه سره نکاح جایز ده په چا ویلي چې آیت منسوخ ده په سورۃ البقره په آیات باندې لیکن دا خبره صحیح نه ده سورۃ البقره خو د دینه مخکې نازل ده دا قول صحیح نه ده به بعض مفسرین او قول د ابن عمر او د عمر رضی الله عنهما نقل کړي چې هغه د کتابی د سره د نکاح کولو نه منع کړي ده لیکن هغه قول په اولویت باندې بنا ده چې غوړه ده چې یو سړی د مؤمنې خځې سره نکاح وکړي
خو لیکن هغه چې من کلی وا په اولویت باندې بنا او چې غره د الله چې تاسو د اهل کتاب سره نکاح مکوئ د اهل کتاب د خو سره مؤمنان په نکاح سره واله نفس جواز خوشته دي چې د اهل کتاب سره نکاح وشي چې کله په جنگ کې واقع نه والمحسنات الله وحلال دي تاسو د پاره پاک دامن زنانا من الذين دعا کسانو اوتل کتابا چې ورته شوی کتابام ولیکن کافر او تبع مسلمان نه ورکه خور اولور من قبلکم مخکستاسنا اذا اتیتموهن دا شرطونه دي چې په دې شرطونو باندې نکاح وشي د يهود او نصاراو د خود سره دا جایز اذا اتیتموهن کله چې ورګری تاسو هغه ته اجورهن مہرونه دا غوي محسنینا نکاح کون کی به وي غیر مصافحین نبه وي عبادت یې کون کی پسینا سلام ولا متخذي اخدان او نبه وي نیون کې پټ یارانه لرام پټ یارانی بننی شي وما يكفر بالایمان دا اوس جواب د سوال راغی د يهود او نصاراو مذبوحي خدا او حلال د مسلمانانو د پاره دا غرنګي د يهود او نصاراو د خو سره نکاح کول جایز دي د مسلمان د پاره سوال پیدا شي چې د يهود او نصاراو دین قبل اول بم جایز نه الله یو دین چرته قبول نه کوي ومن يكفر بالایمان چا چې کفر ګډ کو د ایمان سره فقد حبط عمله په تحقیق سره برباد شد د عملهم منا چا چې د يهود او نصاراو دین ته حق وی واغې ته مایل شو کوک شو او ویل چې داخ دین دی فقد حبط عمله په تحقیق سره برباد شد د عمل دین بولنه قبل په یو صورت باندې نکاح جو سر راغلی دا نو ته اشاره ده ته چې ته دعوت ورکې هغه يهودانه به مسلمانه کې دانه چې راتو سره کفر قبول کی لکه دي جن اکثر چلا شول تو سره نکاحونه کوي اس داغي دین قبول کی وهو في الاخره من الخاسرين او دابي په اخرت کې د تاوانانو نام يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم د آیت کې بل عقد ذکر کړي مخکې طهارت معنوي بیان کړي چې ور حلال خوراکونه کوي حرام بنه خوري ولې زکه چې د باطنم ګندنه شي وسوي طهارت ظاهري خیلم ساتي دی باندې دوام کوي غسل کوي د غرنګي او د سنت کوي تیمم کوي یا ایها الذين امنوا ایمان والا اذا قمتم الى الصلاه کله چې تاسو درېږئ مانځتام فاغسلوا وجوهكم من زي مخنستاسو دلته مشهور سوال له سوال لذي الله وکړه چې مانځته ودرېږئ او داس کوي نو دا خو په ارمونز کې او داس نو چې کله دی او داسي نو په مودس کې نه دلته عبارت بنا ده په حذف باندې اذا قمتم الى الصلاه وانتم محدثون کله چې مانځته ودرېږئ یو په او داس وکړي نو اذا قمتم منا دویم سوال لازم چې کله مانځته ودرېږئ نو چې مونږ ته ودرېږي په هغه ټیم کې هو دست کیږي جواب دا دی اذا قمتم منا کله چې تاسو اراده کوئ له صلات د مانځو او بیا د سوي نو فغسلوا وینځي وجوهکم مخلص وایدیکم لا سنستاسو الى المرافق سره د څنګهلو نام اله فمانه د مع سره ده مع المرافق څنګهلی پاودس کې داخلي څنګهلی وینځي دلته الى المرافق راغلي تر څنګهلو پورې خو څنګهل پاودس کې انزل لري پرز دی لازم دی که پورته سره چا وینځل د مالون نه د څنګهل نه پورته دغه نو دا په اولویت باندې عمل له یو کس وای دا قصه کوله دا مسله بیانوله چې چا د دې څنګهل پورې د امټ وینځلو دا کافی کیږي نو هغه ویل چې چا د دې مړوند د څنګهل پورې لالاس وینځونو دا وای کافر کیږي غلط شپه کې غریب کافی کیږي تر څنګهل پورې او پورته کې سره چا وینځو څنګهل خو کې داخل دي پورته کې سره چا وینځو د قیامت پر ورځ لقیدل ډیری ځکه هغه اندامونه چې په داس کې انځل کېږي او د قیامت پر ورځ پړقېږي وامسحوا الله ويمسحوا کوي بروزکم بصرون استاسهم نو لاسونه چې وینځ تر څنګهلو پورې نو راغی نورسته مسحه او دې کې پرایز د وداسه ذکر کوي وارجلکم من وین زیداد فغسلوا دلاندې وین زی په خیستاسو ال الكعبین منا مع الكعبین سره د ګټ کو نه په خی چین زی دا ګټه و سره این زی پدې کې دا فرایز دا وداسه سنن او مستحبات په حدیثو کې ذکر دي
خدا فرض دي چې په اودس کې د دې اصول خیر وساتل شي. وان کنتم جنبا او کچیرته وي تاسو جنابت کې فطهروا نو ځان بخپا کوي غسل وکوي. وان کنتم مرضى اوس یو سړی د مریض دی وبنشي استعمال ولې غسل په وخت دی دا غرنګي سفر کې دی سفر کې وبنشته دی تیمم شیواله. وان کنتم مرضى او کچیرته وي تاسو مریضان او علی سفر یا په سفر باندې و یو جاحدنا یا راتل کړي یو تن تاسو نه من الغایت د حاجت قضاء حاجت نام منع او د سمات کلی او لامستم النساء یا تاسو یو ځای شوی وي د زنانو سره فلم تجدوا مع النبي مزيوبا چې کافی د غسل او د فتیمموا تیمم او سعیدا طیبا په خاور پاکام. پس موږ دین آسان دی وبنشته یا مریض په سفر کې بس تیمم او پاک خاور فمسحوا پس مسحوا کوي به وجوهکم فمخن استاسو وایدیکم پلاسون استاسو منه د خاورنا منه معنا د خاور باندې نوا تیسس تالاس پس نه ختی منه دلالت کوي چې د خاور څخه بس تالاسونو پس نه ختی. دا آیت د تیمم اول نازل شوه ده او په سفر کې نازل شوه ده د سحر د منځ وختو او د آیت نازل شوه تیمم. استاد ابن حذیر رضی الله عنه دې ته برکت الهی وای چې دا برکت الهی ده تیمم. او دی استاد ابن حذیر عائشہ رضی الله عنها ته ویلی وای ما هي باول برکتکم تیمم تاسو ګراولنه برکت نه ده د کور د نبی سلام د تاسو د وجنه په دې امت باندې ډیر برکتونه الله راولي ګل ابو بکر زنان هوتی ویل څه مطلب معنا الله تاسو د وجنه په دې امت باندې برکات را وستلې دي. به تیمم کې 2000 ویلي کوي وزربا نو یا وزربا ورکزم کلام په دې اسمه باندې یو کړه لاسونه هوا مخ لاسونه باندې راکش کا یا 2000 ویلي نیو پلاس باندې راکش کا او په مخ باندې او بل په دې لاسونه باندې. په خوانو امتونو کې تیمم نه و دا زمونږ د امت خصوصیت دی چې الله مونږ ترا کې تیمم ما یرید الله نوال الله ليجعل علیکم دې لپاره چې کې دې پتا سو باندې من حرج منات تکلیف په دین کې ولا کې یریدو لیکن الله واړي ليطهرکم دې لپاره چې پاکي تاسو وليتم نعمته او دې لپاره چې پوره کې نعمت الله علیکم پتا سو باندې لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. واذكروا نعمت الله دی آیت کې وسو دا آیت متعلق دی دا عقوب بالعقود سره ترغیب دی فیفا بالعقود باندې پدری طریقو سره رب دا د مخ کې ویلي ولیتم نعمته الله نعمت پر کوي. وسوي واذكروا نعمت الله یو نعمت ادا کړي د ذکر کوي پتا سو باندې بل نور نعمتونه هم کړي پتا سو. واذكروا منا یاد کوي نعمت الله الله احسانات علیکم منا چې کړي دي پتا سو باندې یو انعام منا ډیر انعامات الله پتا سو کړي کنه. وميثاقه الذي وغل وسط الله الذي واثقكم چې تاسو له وسکله پاغه باندې د الله سلام واثقكم به منا چې تاسو له وسکله پاغه باندې د الله سلام منا الله کلکلی وي تاسو په قران باندې قران را لګلې د نبی په جبه بیان کړل دی او تاسو پاغه باندې مضبوط کړی وي. اذ قلتم کله چې تاسو ویلې سمعنا من غواړه دا واطعنا او تابعداري کوا واتقوا الله ورګي د الله نه د نقص میثاق بارکی میثاق او لوزونه ګرمه ماته وي. ان الله یقینا الله چې علیم بيد بذات الصدور پر ازونو د سينو باندې الله د سينو پر ازونو باندې پوهه ده دا ولې ذکر کيام منا هغه خبرې چې په دې ځل پورې نخرتي دي هغه باندې الله عالم دی. دا دې د پاره راوړل چې ګوره د نقص ارادم ګوره مکوي په دلونو کې هغه باندې الله عالم دی. الله عالم دی پر ازونو د سينو باندې. یا ایها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط تابل عقد ذکر کوي چې قوام بالقسط قوام لله او شهادت لله او دې کوم ترغیب د ایفاء بالعقود ته بدري طریقو باندې یو قوام بالعدل بالتقوا او نهي د اسباب د نقض عهدنا
یا ایها الذین آمنوا اذ ایمان ولو کونوا قوامین شی کلک لله منا د الله د دین د پاره کلک شی منا په دین د الله د پاره شهدا منا بیان کوون کی شیام بالقسط په انصاف سره منا د دشمنی لحاظ مکوي انصاف وکي اگر که دښمنانو سره ولا يجرمنكم او تیزنی کی تاسو لرا شنآن قوم بغض د یو قوم په خبره اعلی الله تعدلوا تاسو عدل نکوي او عدل سره نکوي ولا يجرمنكم سورۃ کې مخکې د سی ویلې انت کسان مراد وجه صلح حدیبیه کې صحابه کرام منکلی او د حرمنا بیروس مسلمانان شو التخاص خلق دلته عام کافران مراد دي کې يهودي او کنسواران کنور کافرانی اغه سره زمنګ بغض دښمنی اغشته دی خو لیکن عدل د مو سره کار اخلو عدل بن پریدو په شهادت کې په قیام کې اسلام هغه دین دی چې د دشمنانو سره د عدل نه کار اغسته دی شهادت بالقسط دی ته وي چې د پردي سره به انصاف کې د غرنګ د خپل سره به انصاف کې به انصافي بنه کې د چا سره يعدلوا الله ويعدل کوي هو اقرب للتقوى دا عدل ډیر نږدې دی تقوا ته او تقوا الله الله نو ویریږي ان الله یقینا الله چې دی خبيرنا خبردار دی بما تعملون پاسو چې تاسو یې کوي وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم مخک شهداء بالقسط ويعدلوا ذکر کا نو هغه دو قسم خلک دي یو منون کې دي چې دا خبرې مني بهم خلاف کوون کې دي چې هغه نه مني اوس بشارت ور کوي منون کو تاج څوکي مني او تخفیف ور کوي نه منون کو تام وعد الله الذين وعد کړي الله کسانو سره چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات عمل کړي د شریعت برابر من ایفاء بالعقود کړي دا فعقدنی پرواله کړي لهم مغفرة دې لپاره بخنه دا واجر عظیم او اجر دی لوی وسا خلق ذکر کوي چې ني منع غل التخويف والذين كذبوا اغسان چې تکذیب کړي کفروا اغسان چې کو پر کړي او تکذیب کړي به آیات نازم په ایتونو معنا ایفاء بالعقود نه کړي عقدونه مات کړي اولئک الله ذا اغسان اصحاب الجحیم خواندان دي د جهنم یا ایها الذين امنوا اذكروا نعمت الله علیکم دا بل عقد ذکر کوي واذکروا منا ذکر کوي په اعتبار د تذکیر د نعمت سره عقد الله باندې ولی وفا کوي ځکه الله د باندې نعمتونه کړې دي کوم نعمتونه کړې دي نعمت الحفاظت مخکې نعمت د طهارت ذکر شو اوس دې د نعمت د حفاظت وي په یو غزا کې مشرکین اراده وکړه چې مؤمنانو باندې حمله وکړي او ټول مؤمنان شهیدان کړي الله صلات خوف نازل کوم نو په دغه واقعه کې دغه د تیمم واقعه امر راغلی و نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې ودو ملګریم جدا جدا شوی و نبی سلام تر زولان دوا یو کافر راغی تر راواغستل او نبی سلام دی ویل زله وجنم نبی سلام چرایخ شتور دي استولې دلام وګرځیدل الله د نبی حفاظت موکا نو دوان حالتونو کې الله نبی او مؤمنان بچلو نو الله دغه ته اشاره کوي چې ګور الله ستاسو حفاظت کړي دی ایفاء بالعقود کوي یا ایها الذين امنوا ایمان والا اذكروا نعمت الله یاد کړئ نعمت الله خاص احسان الله علیکم چې کړه دې پتا سو اذ هم کله چې پوخ کس کړه یو قوم یبسطوا الیکم چې دروغ د کی تاسو ته ایدیهم لا سنت د فکف ایدیهم بندګ لا سنت د انکم تاسو نه وتقوا الله ویریږي د الله نه وعلى الله فليتوکل المؤمنون خاص پر الله دې ځان اوس پر مؤمنان دې په الله باندې توکل وکي ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا دا متعلق دي ضعف بالعقود سره ال تویل چې په عقدونو باندې وفا کوي وسوي سوچ چې په عقدونو وفا نه کوي دا غي حالات او په طریقه تخویب دنیوي دلته حالت د بني اسرائيل ذکر کوي نږدې سره تعلق دار د الله انعامات یاد ساتي د بني اسرائيل په شان مکه گیا کوئی پیلوسی وکړه بني اسرائیل کې د موسی علیه السلام په وخت کې دولس خاندانونو موسی علیه السلام په هر خاندان باندې یو امیر مشر وټاکا امیر مقرر کا
ناغي ته به نقیب او مشر و معنا پکې تفتیش کولو د بنی اسرائیل حالات او تفتیش به کو کفالت به کو د اصلاح لپاره نو د اصلاح لپاره د یو تنظیم ناغي ته اشاره کوي ولقد اخذنا الله بتحقيق سره من غسوا ميثاق بني اسرائيل پوخله وز بني اسرائيلنا وبعثنا منهم او مقرر کړیو موږ د دوی نه 12 نقیب منا 12 مشران په بني اسرائيل کې پر قوم قبيله باندې مشر بیل وقال الله ورتویل اني معكم يقينا استعصرم په اعتبار د نصرت او معاونت او شرط دا دی چې تاسو ملګرته کوم شرط بچي لئن اقمتم الصلاه کشر تاسو پابندي وکړه د مانځو واتیتم الزکات ورم کو زکات درام وامنتم برسل ایمان امراوس ما پر رسولانو باندې وعذرتموهم او امداد مکو د رسولانو واقرضتم الله قرضا حسنا وقرضم ورک الله تقرض خيستا په اخلاص قرض حسن څه معنی چې په اخلاص سره ورکی لو کفرن من کله چې امداد دا پنځه کارونه وکړو وسو عادي ذکر کوي لو کفرن خامخا وبرجمان کوم استاسنا سیئاتکم گناون استاسو ولو ادخلنکم خامخا داخل بکم تاسو جنتون تا تجری بهیږي با من تحت الانهار لاندې داغین نهرونه فمن کفر پس چې کفر کو بعد ذالک پس د دې میثاقنا منکم استاسنا فقد ضل سواء السبيل پتاقی سره دا گمراه شو سمې سیده لارې نه دلی نه غلار نه دا گمراه شو فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيا دا اوس مقصد ذکر کوي مخکې عقود ذکر کړو د بنی اسرائیل لیکن بنی اسرائیل د عقود نه خلاف کو نقض وکړو پنځه عذابونه الله په دې باندې مسلط کړ او دا تخویف د دې امت ته چې پتا سو ورا دا عذابونه راځي کله چې تاسو د عقود مخالفت وکړئ کنه دی عقود مخالفت مکه کنه الله باندې دغه شان عذابونه راولي او دغه شان عذاب یو مخته کی فبما نقضهم منا پس سبب د ما تولو د دوی میثاقهم دا لوز د دوی د خپل لوزمات کو لعنهم منا لعنتنا مقلب دوی باندې وجعلنا قلوبهم قاسيه ومن غرزول د دې سنت سخام يحرفون الكلمات بدل الله كلمات مواضعه د مناسب زيننا ونسو حظا منا دیر اکلام دیر عیسا مما ذکروا به داغنا چې دوی ته داغي بیان کړی شوی و دوی ته داغي بیان کړی شوی لیکن غیر اکلا ولا تزال تطلع منا همیشه به تو تطلع منا خبرې کې به علی خائنۃ منهم په نقصان د دوی نام په نقصان د دوی به خبرې کې همیشه چې ته خبرې کې دی به یو خیانت کوي همیشه خیانتګر خلک دي لو ظلمات دی الا قليلا منهم مگر لګ دین ایمان راوړو فاعف عنهم نبی ته ادب ورکې د دې په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم باندې دی جادو کړو نبی صلی الله علیه وسلم دی يهودو خیبر کې وته یو يهودنه خزي زهره چلی و نبی صلی الله علیه وسلم هغه معاف کو الله نبی ته چې نبی تخپل حقوق معافي کوا فاعف عنهم ما فيك وعديتا واصبح مخواړه ان الله يحب المحسنين يقينا الله من الكيد احسان کوونکو سلام ومن الذين قالوا اننا نصارى دا یا متعلق دے دا ذکر کئی وسو ومن الذين قالوا اننا نصارى ذکر کئی دا دے منمونا د بیلو سید دویو منا عذاب دنیوی او ذکر د حال د نصارا او د پس د يهودنا اشاره د دې ته چې مسلسل په دې کې بیلوزی رااله او دا بیلوز مخلوق د ارض کې د لوز ماتای مخ کې يهود بیلوزی وکړه او ذکر کوي بیلوزی د نصارا ومن الذين او بعض د کسانو نام دا متعلق د اخذنا پوری بعض د کسانو نام قالوا چاغي ویل ان نصارى چې موږ نصارا یو ان نصارى دلیل په دې باندې چې دانوم دې ځان تخپل اخدیو الله تعالی ویخه نو اخذنا میثاقهم من اغسطه د دوینا لوز د دویا اخذنا معنا من اغسطه من الذين لا كساننا چې دوی ویل موږ نصارا یو یا د دې مخ کې پیل راو باسا دارو سوي تاکید شي ومن الذين من اغسطه
دا کسانو نه چې هغه ویل موږ نسواراو نو څنګه چې ته اغسته واغستل او موږ دا غینا میثاق او پوخ لوز د دویام پوخ لوزم ته اغسته فنسو حظا منا دیر کا ډیر عیسی مما ذکروا به دا غینا چې دې ته بیان کړی شوی و به پرې سره پاغرینا نو موږ را پیدا کړل بینهم بما بین د دې کې العداوت دښمنی په ظاهر او البغضاء کې نه د دې پسونو کې خپل منځ کې مخالف شو الی یوم القیامت نږدې تر ورځې قیامت پورې اوس تخویب اخروی ذکر کوي وسوف ينبئهم الله وزر دې خبر ورکړي دوی ته الله بما كانوا يصنعون هغه څه چې دوی کولم په سبب دا عملونو چې دوی کولم الله ولغه خبر ورکړي یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب دیجه پورے دایو باب بیان شو دیجه نرست دی سید پیم باب شروع کی گئی یو 40 نمبر آیت پورے دی کے احوال تفصیلیه ذکر کئی دا اہل کتابو او دی کے خطابات ذکر کئی دی خطاباتو کی دعوت پر کئی اہل کتابو تا کہ یہود دی کا نصارا چراش اطاعتو کئی دا قرآن اطاعتو کئی دا رسول خبرو منائی دا قرآن خبرو منائی دا عذابو نبت شو بل دلتا دی ذکر کئی دا دی نقض عہد بشرک فی الالوحیت سلام دی کی واقعہ وچ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ دے واللہ عیسیٰ دے او دا خبر ذکر کئی چی دی ویلے منگ دا اللہ سامنی و دوستانی و دا اللہ نو پدس حالت کی خدای باندې دعوت اثر نه کوي خو دعوت او تکوي چې به باندې ولکي باغی نرسته به د دین د نقض عهد نمونی پیش کوي چې دا نقض وکړو یو دی ډیر بوزدل شوی دی موسی علیه السلام چې کله jihad ته دی وته ویلې چې تلاش او ستارب دلار شي jihad وکي الله په عذاب راوستل څلويخ کال قید کلام به ذکر کوي چې بنی اسرائیل کې د قابل قباحتون راغلي دي د آدم علیه السلام د بچي نو څنګه به ذکر کوي واقعا د قابل منس کی مومنانو ته یو خطاب دی 15 نمبر آیت کی ترغیب ذکر کوي چې مومنانو تاسو د اهل کتابونو ځان وساتئ به تخویب او غروی ذکر کوي اختتام د دې باب کې په ترغیب او پر د شرک تصرف سره رب د بحث شروع د يهود او نصارا او داغي د عذابونه داغي عذابونه ذکر کوي نو وسل आवाज ور کوي چې دې کتاب والو یا اهل الكتاب دې کتاب والو قد جاءکم تحقیق سر راغله تاسو ته رسولنا من رسول یبین لكم واضح کوي تاسو ته کثیر مما کنتم ډیر مسلې هغه چې وای تاسو تخون من الكتاب تاسو پټول د کتاب نام د يهود او نصارا او ډیر مسلې پټول الله وای دا نبی تاسو ته راخاره کوي وای اقوان کثیر او مخړې د ډیرو نام قد جاءکم دا تاکید دی تحقیق سر راغل تاسو من الله طرف الله نور رنا وکتاب مبین او کتاب خارام نور نه مراد قران دی او کتاب مبین چې دی عطف د صفت دی په صفت باندې من الله نور پرون سورۃ النساء کی 30 شو نور نه مراد قران دی سورۃ التغابن اتم نمبر آیت کی براشی چې نور نه مراد قران دی دویم قول الله مراد د نور نه دین د اسلام دی دا قولم صحیح دی دریم قول مشتد عام مفسرین لیکل د زجاج و غیره نور نه مراد رسول صلی الله علیه وسلم دی او اهل زیغ بل دین استدلال کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم نور دی درنانه پیدا دی او بشر نه دی حال دا دی قران کی نور آیتونه د سشتل چې پاغي کی اثبات د بشریت د نبی صلی الله علیه وسلم یا د نور رسولانو شته ولس آیتونه قران کی د سیدی چې نبی دغرنګي او نور انبیا بشر دي اثبات د رجولیت لپاره د انبیاء ټول آیاتونو کې شته چې انبیاء ګول سړي دي نو د یو ټکی د وجنه د نور آیاتونو څنګه انکار کوي کچیر تدل د مراد د نور نه نبی صلی الله علیه وسلم چې تکرار راځي ځکه مخکې د نبی سلام ذکر دی د تمام ذکر شي یو غو تکرار راشي او په عام قران کې نور قران ته ویل شوی دی او بالفرض وقت تقدیر کدا نور شي نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه کی نورانیت شته خو لیکن هغه نورانیت د بشریت سره منافی نه ده نور معنا نور د هدایت ده او بشرم ده رجلم ده به دې تعویل کوي چې کوم ځای کې بشر راغلی دی وای ال ته مراد ده چې نبی سلام متشکل شوی دی په شکل د سړي لکه د جبرئیل بارک وي فتمثل لها بشرا
یو جواب غلار قرآن کی اسمنگ دا نبی بارکی دا سنی دی ویلی چه تمثل بشرا او دا عمدنی ثابت چه نبی سلام بشر نده دا چه رندی ثابت چه نبی دی بشر نہیں بلکہ دا ثابت دی چه نبی بشر دے دا استدلال دا دی غلط دے دی بل استدلال کے چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور و بشر نو زکا نبی سلام سوریا نو الزامی جواب غلار چه ٹک دا نبی سلام نورو نو جامعی وی کنوی نو جامعی خوی دا نور ننوی جوڑے نو ولی دا جامعو سورے نو سو بل دغه حدیث چې د سوري والا دا ضعیف دی کمزور دی راوی پکې دی عبدالرحمن ابن قیس عام مجروح دی جرح د پاغ باندې موږ د سیو نبی صلی الله علیه وسلم اصل کې بشر دی ولیکن د هدایت نور پکې شته دی نو ذکر الله من الله نور طرف د الله نه راغله دی نور معنا قرآن راغله دی ک نبی شي معنا هدایت تو نبی کی نور د ہدایت دے او کتاب دے مبین آدم دے صفت باندھی یہ دے بہی اللہ سر پیدا جی کر کے دا قرآن اور رسول سے پار راغلی دی یہ دے بہی اللہ ہدایت کے اللہ بہی مانا پدے قرآن اور رسول سر من اتبع مانا سوک چی گرزی رضوانہو دا اللہ رضا پسے سوک چی دا اللہ رضا پسے گرزی آگے تا ہدایت کی سبل السلام منا دلار و سلامتی ہدایت ورتکی عام قرآن کی سبیل مفرد ذکر دے لارا ذکی والارا دا سبیل اللہ دل دے سبل السلام جمع ذکر لا ذکا دا دین مراد دلتا احکام دی ویخرجهم من الظلمات وباسل دے تیرونا الى النوری ویرناتا بیدنی پا حکم خپلا ویہدیہم و ہدایت کوئی دویتا الى صراط مستقیم دلال برابر لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم مخی ویلے ډېرې مسلې تاسو ته بیانې دا نبی هغه مسلې چې تاسو پټې کړې وای څه مسلې بیانې نو یو مسله دا ده چې د نسوارو په انجیل کې پټې کړې وي دا مسلې یو مسله دا غي نه دا عبدیت د عیسی علیه السلام چې دی ویلې چې عیسی عبد نه بلکې عیسی الہ دی دا رسول تاسو ته بیانې چې ګوره عیسی الہ نه دی بلکې هغه بنده دی د الله بل دی ہدایت نہ قبل ازکا مانع دا ہدایت دیتا عقیدہ دا چدی دا عیسیٰ بارکی دا الوحیت عقیدہ سائد لقد کفر الذین بتحقیق سرا کفر کرے وآکسانو قالو چاگی ویلی ان اللہ هو المسیح ویقنن اللہ مسیح دے ابن مریم سوید مریم طاقو لکو پا حلول بانی نعوذ باللہ چی اللہ عیسیٰ کی دن نشوے دے نقلت ورتوی پیغمبر اللہ پیرت کی فمن یملکو سوک اختیار لري من الله د الله په مقابله کې شي انتدشي د چی مقابله کې معنا د الله مقابله کې څوک د چی اختیار لري نه لري کا ان اراده کله اراده وکي یو لکه چې ملکی مسیح ابن مریم زوی د مریم و امه ایه لکه معنا چې ملکی مسیح زوی د مریم و امه مور داغه امه معنا مور داغه ومن فی الارض جميعا سوچ بزمکه کې دی ټولا منکا اللہ غاڑی عیسیٰ وجنی داغی مورم وجنی سوک چی ملکی گئو پاگی وانی مرگ رازی گوراغا الہ نہ دے وللہ ملک السماوات داتوی مطلقہ ذکر کئی اللہ الہ دے زکر بادشاہی دا اسمانون ور سر دو دزمکی عیسیٰ سر نشتا دے خاص دا اللہ دا پارا بادشاہی دا اسمانون دو دزمکی دا وما بین وما چپ ما بین دے کی دے یخلقو دادری مطلقہ ذکر کئی اللہ ارز پیدا کئی عیسیٰ چینش پیدا کولے چکم پیدا کئی دا اللہ پیزنی پیدا کئی یخلق ما یشاء پیدا کوي الله څه چې وغواړي عیسی چې تو وغواړي هغه نشي پیدا کولای والله دا استلورمه طریقه ذکر کوي الله پرشمانی قادر دی انسان دی والله الله چې دی اعلی کل شیء قدیر پرشمانی د قدرت والا دی وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه تابل رد دی په اهل کتاب باندې او د مخ خبره د پاره د دې موجه ذکر کوي داخل کولی قرآن و رسول نمن ذکر دیوئی چه منگ دا اللہ نازولی و دا اللہ بچیو منگ اس گناہگار نیو دا دوی موجد آدھا دی دنر منلو ربط ادا دے مخ کی افراد دا دی ذکر شبوارد عیسیٰ علیہ السلام کی اس افراد دا دی ذکر کئی دخپلو زانون بارکی خپل زانون دا اللہ بچی گرنی وقالت اليهود وير بيهود والنصارى ونصارى وبويلي نحن ابناء الله من دل زامني واحبا ومن دل خاص دوستاني نحن ابناء الله ومن دل زامني یا خدا قول دې په تشبیه باندې بناو من د الله د زامنو پشانیو
لکه پلار په بچو باندې شفقت کوي وای موږ باندې الله ډیر شفقت کوي نو په موږ باندې اعتراض وکوي چې موږ د تاسو نبی نه منو محمد صلی الله علیه وسلم موږ الله بچیو تاسو نبی ته ضرورت نه لرو دیمه توجیه سمعانی لیکل دا يهوديانو په تورات کې مندلیو چې تورات کې لیکلی یا ابناء احباری الله لیکلی الله وتعالى اے زامنو د علماء زماو زما دی تحریف کو چې یا ابناء ابکاری احبارنا ابکاری جوړ اے زامنو د جنہ کو زما نو موږ د الله زامن یو نسوارو ویلي عیسی د الله زویله موږ هم د الله زامن شو کنه دریم قولار ابن کثیر او خطیب شربینی لیکل چې دې کې مذهب حذف دے ابناء الرسل من زامن یو د رسولانو یو هو تقرب به حاصلولو په وسیله د انبیاء سره نو موږ وی الله ته د نږدې ولکه یو ځی چې پلار ته نږدې څلورم قول الوسی لیکل لري وی تورات او انجیل کې وی اصطلاح ابن باغی تعبیدار او دوست ویلو لکه من ولی الله ویو د الله دوست هغه جبا ولی الله ته ابن الله ویو نو هغه حکمي هو لیکن دی به حقيقي معنی باندې دا خبره حمل کړه وای من د الله حقيقي زامن یو نعوذ بالله قل سره په الله رد کوي په یو شپږ طریقو سره چې تاسو د الله زامن وي نو فلما يعذبكم ورتوي نبی به ول عذاب درکې تاسو ته بذنوبکم په ګناہوں تاسو دا یا مزارد په خپل معنا یا دا مزارد په معنا د ماضی فلما يعذبكم نو ول عذاب درکړې تاسو ته بذنوبکم په سبب ګناہوں تاسو چې کله تاسو د خالق ورس کې زیته او کو به تاسو ته ویل چې کوو قرادتن شادوغان شي دا عذاب ول درکړې تاسو د الله زامن یو دا پی ورت شو بل انتم بشر بلکہ تاسو بشر ممن خلق داغنا چې الله پیدا کړي یغفر لمن یشاء الله بخنه کوي چاله چې وغواړي او يعذب من یشاء عذاب کوي چاله چې وغواړي ولله او خاص د الله په اختیار کې ملک السماواتی باچې د اسمانونو د ورځ کې دا او ما بینهما چې ما بین د دې دوانو کې دي او الیه المصير او خاص د الله تور ګرځي د لپاره د جزاء یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل دا تکرار د خطاب دے د ارسال الرسل لپاره د پیدوزر مخکې خطاب او دعوت صرف دلته د دفع د عذر د لپاره خطاب ذکر کوي رب تعالی دای بویلی زمون کتاب کې متشابهات دي تاغي د وجه من عیسی ته الہ ویو او ځان ته ابناء الله د الله زامن ویو جواب دا دی الله رسولان راغلي دي کنه دا پیغمبر راغی تاسو ته پای د وضاحت کوي کنه چې ګور عیسی الہ نه ده دا ومني یا اهل الكتاب اهل کتاب قد جاءكم رسولنا بتحقیق سر راغله تاسو د زمون رسول یبین لكم وضاحت کوي تاسو ته د متشابهات او د محکمات على فتره من الرسل په وخت بندیدلو د نور رسولانو کې د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه نمخي او د عیسی علیه السلام د زمانه نورسته د زمانه د فترت وي دي کې الله رسولان نور علی گلی دغه زمانه د فترت وا نو وس دا نبی تاسو ته وضاحت کوي کنه د ارث وضاحت د تکیام تقریبا د عیسی علیه السلام نورسته زمنګ نبی شرع علیه تاغله شپږنیم سو کال وروسته زمون پیغمبر راغله د عیسی علیه السلام وروسته دغه شپږنیم سو کال عمر د زمانه د فترت وي رسولان پکې نو راغل ان تقول من لالا تقولوا چې به ونه وي ما جاءنا من بشير نو راغله موږ ته څوک زیره راکون کې ولا نذیر او نه ير راکون کې فقد جاءكم بشير فتحقيق راغه تاسو ته زیره درکون کې ونذیر ير درکون کې والله الله چې على كل شيء قدير پر شبانه د قدرت والا ده وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا تاو ذکر کئی واقعات قوم موسی علیہ السلام واقعات ترک الجهاد اغا واقعات چلی بکی جهاد پریخیو رب تیمخ کی سرداده رسول راغل ډیره مسئلے تا بیانی مخی ویل نو کمی مسئلے تا بیانی منها هذه تاغینا یودا واقعات
کومه مسلې چې تاسو پټولې نو یو کې دا واقعا وکنه دا واقعا باندې بنی اسرائیل پټولا ځکه په دې کې د دې د مشرانو بي عزتي وا زمنګ رسول دا مسله بیان کړه نو اوس د دې د بیلوزي یو بل نمونه پیش کړي چې د جهاد نه دی اعراض کو مخالفت وکړو الله دې ذلیل کلام وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَكَلَّ ویل موسی علیہ السلام لقوم خپل قوم ته یا قوم زما قوم دی آیت کې ول ترغیب ذکر کړي موسی علیہ السلام دې ترغیب ورکړو د جهاد به درست امر وکړو دتللو اسما قوم او کرو نعمت الله یاد کې احسانات الله علیکم چې کړي دي پتا سو باندې جعل کله چې پیدا کړي پتا سو کې انبیا ډېر پیغمبران من الله تاسو کې ډېر پیغمبران ګور را لګېلي دي دا روحاني انعام دې کنه ډېر انبیا الله را ولېګل بني اسرائیل وجعلکم ملوکا وګرځولې تاسو بادشاہان دا ترقی مراد ده دلته بادشاہان دا نه دي چې د ټولي دنیا بادشاہانو د ملک نه دا ار یو نه بیل بیل ملک جوړ کا لکه څنګه دی علاقو کې ملکان د کلی ملک او د پلاني ملک او د پلاني وګرځولې تاسو ملکان ترقی درکړه بادشاہان اکلي مشران اکلي وآتاكم ما لم يؤت احد من العالمين او درکړه تاسو ته هغه نعمتونه چې نه دي ورکړي یو تنته د مخلوقاتونه دا تمهید شو دا ترغیب شل لپاره د جهاد او تمهید ده یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم دی ویلې چې رمنګ د چی شکر ادا کو الله د باندې انعامات کړي دي موسی عليه السلام ورته ویلي شکر ادا کړئ څنګه شکر ادا کو یا قومي شکر ادا د ازما قوم او ادخلوا الارض داخل قسمه کې تا المقدسه معنا چې پاک رام ارض مقدسه اغزمکه د ابراهيم عليه السلام هغه وخت نه بني اسرائيل پای کې آبادو نو به دا بني اسرائيل بي دین شو چې کله بي دیني کې ښکارا شو الله په جالوت تخکر مقرر کړ جالوت هغه په دې باندې غالب شو ارض مقدسه تیونی ولا الشام نو ارض مقدسه کې شام داخلو اردن او دمشق او فلسطین دا علاقي تیونی ولي بچي ولونی ول کورنم ته ولوران کلام د دې کورنم خراب کړو موسی عليه السلام تعالی ویلي چې دې ته وسوي او چې جهاد دلال شي تاسو سمګه د الله ویلي به تدرک نو څنګه یو تل چې قوم داخل شي ارض مقدسه ته چې دې جالوت دنني ولدا جالوت لخر په دې باندې عمله کړو التي كتب الله لكم منا چې په تقدیر کې لیکلي الله تعالی سلام نو كتب الله لكم لیکلي د الله تاسو لپاره ولا ترتدوا منا واپس کېږي اعلی ادبارکم پشاګان استادو دیم قول الله كتب الله لكم منا پرسکل الله پتا سو باندې جهاد د دې آزاد اولو لپاره جهاد وکړي چې داسمه آزاد شي کنه دا جهاد باندې پرز ده فتنقلبوا خاسرين پسو بغرزي تاسو تاوانه نام پشاګان وګرځیدل نو تاسو بتاوانه شي چې جهاد نو وګرځیدای جهاد نو وګرځي قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين هغه دولس مشران من مخکې ویلي په دې باندې په هر قوم قبيله باندې یو مشرو دولس قبيله وي هغه مشران ته موسی عليه السلام خبره وکړه چې ورشي خپل قوم بسې جزو جهاد دا هغه چران نو دوتنه په دې کې خسړی و او دالس کسان د دې ملګری و هغه استوي ریدل وای چې دا موسی عليه السلام په چا باندې وژني مونږ نه زو نو قالو دی ویلی یا موسی اے موسی ان فيها یقینا په دې ملک قوم دې جبارین زورا ورام په دې کې یو زورا ور قوم دې وإنا لن ندخلها او چې موږ نشو داخلي دل دې ته نه داخلي ګو دې ته حتا تر دې پورې يخرجوا منها چوزي دا قوم د دې کلی نام د ملک نام چې دې خپل نه وي موږ غو نشو لمه ور کمزوري وکنا لکه اوسه مو اراده دې ټانګ او دې توپ څوک مقابله وکي دوی هډر زوره ور دي دی بني اسرائيل هم دغه رنګي پوزدلی وکړم ایره وې دې کړي ته موږ نشو داخلي دل موږ کمزوري یو دې ډیر زوره ور دي خپل تیوتل زبې به موږ ور داخل شو دا غیرت خوشو کوله چې خپل تیوتل به موږ ور داخل شو فای یخرجوا منها کچرتا دیوتل ددینا فإنا داخلون یقین موږ به یو داخلي دن کې خپل تلال بس به موږ ور شو به وسمل کرتے وکو قال رجلان ار قوم کې نرانی کنه دغه دوه کسانم نرانو
هغه ډیره د غیرت خبره وکړه ویل دو کسانو من الذين دا کسانو يخافون چیرې دل انعم الله عليهم الله انعام کړو په دې دوانو باندې يخافون من یو قول الله یره کول د الله نه په معنا دا د هغه کسانو نو چې دا نور کسان د دې دشمن نه یریدل خو لیکن دا دو کسان دی نه یریدل د دې دشمن نه من الذين يخافون دا کسانو نو چې یریدل د دشمن نه یا دا کسان نو چې یریدل د الله نه انعم الله عليهم انعام کړي الله تعالی په دې دوانو باندې نو دي خلکو دې ترغیب ورکو دغه دو کسانو ادخلوا عليهم داخل شي په دې باندې الباب دروازې ته پیدا دخلتموهم کله چې داخل شي پیدا دخلتموهم انا کله چې داخل شي تاسو دې دروازې ته فانکم غالبون یقینا تاسو به غالب ویا نصرت ور الله کې سره تاسو ورشي jihad ته وعلى الله فالله بني فتوکلوا ځان وسپارئ ان کنتم مؤمنین کشر ته وي تاسو مؤمنانو مؤمنان وي په الله باندې توکل وکي ورځي په jihad ته قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا نو دی ویلې شي موسی دا د دې بوزدلی ذکر کوي إنا لن ندخلها چې موږ نه داخلي کو دي کلی ته ابدا همیشه ما داموا فيها تر څو پورې چې دی همیشه پدې کې معنا ما داموا تر څو پورې چې دی اوسېږي پدې کلی کې او د ملک او علاقه کې موږ نه ورزو ګره اسه ځان مفازه بوا فذهب د بوزدلی خبره وزدادي فذهب لاش انت وربك واستعرب فقاتلا دونا جنگ وکي jihad وکي انها هنا قاعدون يقل مقدل تکي ناستون کیوا من بدل تکینو تلاش خیر د استعرب دلاش jihad دی وکي دی مقام کی اختلاف دے فذهب انت وربك چې دا بني اسرائيل پدی اقوال باندې مرتد شو لو کنه نو چاویری دی شریف پدی قول باندې مرتد شو ولیکن اکثر ویری دي چې دی فاسقان شو ګناګاران شو څخه کافر شوی نه دي دی موسی علیہ السلام ته تلاش او استعرب دلاش jihad وکي لیکن یو زمنګ د نبی ملګری دي دا خو د موسی ملګری بنی اسرائیل زمنګ د نبی ملګری صحابه هغه د سینې دي هغه واقعات دي سړی واوري نو دا اصلي چې باغ شي صحابه او چت خلکو حدیث د مسلم کې راغلی امام مسلم امام بخاری دا روایت راوړی د مقداد رضی الله عنه چې کله نبی صلی الله علیه وسلم په درته نو دا وی نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته ترغیب راکړه د قتال څنګه چې موسی علیه السلام ترغیب ورکړل نبی صلی الله علیه وسلم ویل jihad وکړه د الله په لار کې جنت ته منډه وایا مقداد رضی الله عنه ورته ویل چې یا رسول الله من هغه خبره ته نه کوم چې بنی اسرائیل وکړي او موسی علیه السلام ته تیو تویلی وی فذهب انت وربک فقاتلا دوان لاړ شي دوان jihad وکي تلاش استعرب دلړ وی من خو ته د دې ویو تر روان شه ونحن معك ومن استعمل غريو الله دې ترازی شي وی تصرف زمخ یو من استعمل غريو او تاسو بدل روانیو وی تر برګ الغماد علاقه پوری لاړو په دې حدیث باندې سوال لې چې ګوره د آیات خود فتح د مکه نه رسته نازل شوه دی واقعات بدر خراغلی و د دینه مخکي او دا واقعا دا خبره چې کلی و مقداد رضی الله عنه په بدر کې کلی را چې بنی اسرائیل د سویل چې موسی علی السلام ته تلاش او استعرب دلاش jihad دی وکي دا خو د سینې جوړیږي ځکه واقعا په بدر کې راغلی او آیات نازل شوه دی په فتح د مکه کې دي د څه پته چې بنی اسرائیل د خبره کلی را جواب دادې کې دي شي نبی صلی الله علیه وسلم خپل صحابو ته دا واقعا مخکې بیان کړي و چې ردی بنی اسرائیل خپل رب ته خبره کړي و موسی علیہ السلام ته خبره کړي و او قران کې نو نازل بیرسته نازل شول قال رب انی لا املك الا نفسي واخي نو ویلې دی موسی علیہ السلام یا رب انی لا املك یقینا زوستلرم الا نفسي مگر د خپل ځان لا املك من اسم مالک نیم سوال انسان خود خپل ځان مالک نه لري څنګه دا وې زه د ځان او د ورور مالک نیم زه مالک نیم مگر د ځان او د ورور جواب دا د مالک معنا د وسن لرم انی لا املك من زوسن لرم الا نفسي مگر د خپل ځان واخي او د ورور خپل ځان او ورور می وسبر دی بدل د سوال راځي موسی علیہ السلام وې زه د ځان او د ورور وسل لرم نو نور دوه شو قال رجلان او دوه کسانو چې ویری دو کسانو مسره ولاړو جواب داده
دلته د اخین مراد هر هغه څوک دی چې ما سره ملګرتیا ده دغه او ما سره ملګرتیا ده د ورورولۍ په شان نو په دې کې بیا دا دوه رجلان هم پکې داخل شو کنه ففرق بس فیصله وکړه بیننا فما بین زمون کې وبین القوم الفاسقین وما بین القوم فاسقانو کې قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة دي تو اجابت د دعا د موسی علیہ السلام د دعا اجابت راغې او ذکر د عذاب دنیوي په قوم باندې په سبب ترک القتال عذاب داو چې د ازمکه په دې باندې بند شو الله تعالی د ازمکه په دې باندې بند شوی معنا د دې په قدرت نه چې د دین بهر لاړ شي یا تحریم شرعي دی حرام دی چې د دې اسمه کې نه دی یوزي قول غره دی په دې کې کله چې تلويخ کاله وتل چې کې الله د ازمکه په دې باندې بندي تلويخ کاله کله چې تلويخ کاله تیر شو نو زار خلق په دې کې وفات شو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دیم وفات شو په لخر تیار شو د یشوع علیہ السلام په وخت کې په قیادت د طالوت کې مخکې واقعات راشي هغه جهاد کو ملک فتح کا د جالوت دلنا قال وی الله فإنها محرمه یقینا داسمکا محرمه بند کړي شوی د علی په دی باندې 40 سنه سلويخ کالا یتیهون فی الارض حیران بغرزی پسمګه کې فلا تأس على القوم الفاسقين تخفغان مکوا خفغان مخکار کوا على القوم الفاسقين فقوم فاسقان باندې صلی الله تعالی علیه